کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو. د پوهنې وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو ریاست د اغیزمنې کړنلارې له مخې د هیواد په رسمي ښوونځیو کې د شاملولو په موخه د اسلامي امارت مجاهدینو او د راستنېدونکو مهاجرینو څخه د 10 او 11 ټولګیو د سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. د یاد وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو د ازموینو کمیټې مسؤل مولوي عبدالواحد وحیدیار داسې وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. این دور امتحان نهمین دور امتحان تثبیت صنف مجاهدین است که برگزار شده و شما هم در اینجا حضور یافتین و امتحان انشالله به صورت درست خوب ادامه داره. انشالله تا آخر ادامه پیدا میکنه و مثل قبلی هم امتحان تثبیت صنف مجاهدین است که از اینا ما امتحان میگیریم و تعلیمات خصوصی دارن و به مکاتب رسمی اینا را که ما روان میکنیم. تعدادشان تقریبا 150 نفره. بعضشان صنف در امتحان میده، بعضشان صنف 11. لبل خوا ګډونوالو د یاد بهیر په اړه خوښي څرګنده کړه. دوی د ټوپک پر ځای د قلم مبارزه اغیزمنه وبلله او له نورو مجاهدینو یې وغوښتل ترڅو له شته فرصتونو څخه ګټه واخلي. له ډلې یو تن ګډونوال داسې وویل: نوم یې امین الله دی، د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی د بلچک ولسوالۍ. راغلی یم دلته امتحان ورکړم په دې خاطر باندې چې ځکه د مخکې دورې په مقابل کې موږ خپل جهاد ترسره کوله او موږ خپل جهاد مخ ته وړله، ځکه تر خپل درسونه موږ ته خپل جهادي دوران ډېر مهم و. الحمدلله چې کله فتح راغلی ده اوس د درس دوران دی، موږ ډېر کوشش کوو چې خپل تحصیل سر ته ورسوو. اسم ما قاری محمد از ولایت بدخشان ولسوالی کشم. مجاهدینی که مکتب نخواندن علت اساسیش بود که وطن اشغال بود و مجاهدین وقت نداشتن، یکی با اونا وقت مساعد نبود که در یک جای سایه امن سایه مجاهدین که اینا درس بخوانند. خاطر همو امارت اسلامی افغانستان به خاطر با مجاهدین یک فرصت برابر کردن که امتحان بگیرن در مکاتب و در اوج اسناد بخششان بتن. برای همو با دفاتر قانونی اینا وظیفه اجرا کرده میتوانند. امروز مجاهدین مکلف هستند که امنیت تامین شده. با قلم از صلاح کده امروز زیاد ضرورت است و امروز نظام اسلامی به تحصیل ضرورت داره. مخکې له دې د پوهنې وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو ریاست د دغه ډول پروګرامونو په لاره اچولو سره هیواد ته د راستنېدونکو سلګونو تنو مهاجرینو څخه د سویې د تثبیت په موخه ازموینه اخیستې او په مطلوبو ټولګیو کې شامل کړي دي. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت